پښتنو خپل دا قصو لوبو بلبل وید ګل شباب تاسو ته دا دریو ښځو د غم نه ډکه قصه اورول غواړي تاسو ته په دغه دوه دوکانونو کې ملاویدی شي یو قصه درته کوم ځان خبر کړئ دا گردش دا زمانی نو سو خطر کړي دا قصه به چانه اوریدلې نو بدا ستم شي وی چالیدلې دادوائرور بیمار زما یارا پیخورتا میوڑو علاج دپارا لیڈ ریڈنگ اسپتال کے میں داخل کو سچ و زما کی دلما پیخ پل کو نزدو کی را سرا بلا بیمار کل زوانو زبسو مزیدار او دری جل کو بای کولو خدمتنا او زبکم د جنکو ستاریفنا شهدا شما اورور مهر شوس په بلوا ویلا شما
کې هم حیران او چې دا لونه دي که خویندې د دې ځوان او چې یو بل سره کوي دوی دومره پیار پیار چې یو بل سره کوي دوی دومره پیار بلی نه دوی چې د یو بل کوي کار ما وی راشه ورنږدې شه دغه ځوان ته تپوس وکړئ ساجت نشته خفګان ته یو شیبه مې ترېنه وکړل تپوسونه او څنګه حال دی راته ووایې حالونه او ده ویل چې اوس مې شوې ګزاره ده لګېدلې راته دومره اندازه ده بیا تپوس مې ترېنه وکړو ماشومانو د ویلو یو مې نشته دی یارانو او دغه درې واړه مې ښځې دي ای یاره خدمتونه چې زما کوي بېسیاره اته میاشتې د درې واړو پوره کېږي نو حق نکاح کې چې زما سره اوسېږي ما ویل چې پویا نه شومه دلبره ما خبر کړه د قیسې نه سر تر سره دا ویل چې ډېره ښه ده کې د غوږه په قیسه کې به زما نه کوې ځواږ شاکر اوس بیمار کوي داستان داستان او گردشونو دې وهلې د جهان یا قربان شان قیل قال اوس بتا کړه خبر پټول احوال او بیمار وی مراد خان زمانہ مرا زندگی میں دا غم ہنگامہ را کوم ساتي چې شمرور نوجوان لاروا دراله خوکړو په خشان د تور لوري راله وکړل جناب په خایس کې کمنوا د افتابا او په نام بیا دې دلدا رومانا مور او پلار دواړه مړو زما جانا دا ضرور سره په کور کې اوسېدله دروندار دلا سړی رجړېدله رورې ښه او رندارې بدتمیزه په نامه به یادېدله دا شمیمه دا قصاب په ټوکه دا دې کړي رب نیمه دا پلیتې ښځې داسې کار به کېږي نو دا متل د ښې پګړۍ په دې کوزېږي د په ومه کور ته بوتلله رومانه ورپسې د غم شروع شلو داستان او شپه شوه تېره د سبا رڼا خوره شوه صبح دمو چې شمیمه راښکاره شوه شرګو بل را کره جوړ کړلو شیطانیا ویلې لوټه مراد خانه کړم رومانیا بېګا شپه کې دا د چا سره وتلي
د غصې نه توراتاو شوم لکه مار هغه دم کې را بهر شومه د کوره خدای دې وساتي هر څوک د داسې توره دا د هغه وخت کیسه د هوښیارانو حکومت نوی اغستی یحیی خانو شپه ورځ ورپسې به ګرځېدلمه په تالاش کې د رومانې کړېدلمه ورپسې مې وکتل ټول ښارونه پاتې نه شو په دې هاتو کې کورونه شکلې ټولې وکتې مې د پینډېنو رانه پاتې یوه نه شوه د منډېنو بیا لاهور ته ورپسې لاړم وروره دا کیسه د ښه په زور او زیري اوره غرض دا هیره منډې هلته یادېږي نو دا چکله دا جنکۍ پکې اوسېږي دې چکلې ته ور روان شوم زما جانه یو رنډې وه پکې ناسته نوجوانه ای شوه خوشحاله دې شروع کړلو سینګار سینګار او ما ویلو جینۍ نه یم خریدار ګران اورېدونکو پته ساتئ رحماني ګل میوزیک سنټر ورڅخه زما دلبر دی او دی ویلو کم یو کار لري مهمانه ما ویلې په دې جون شو مستومانه دویمه میاشته یو جینۍ پسې ګرځېږمه خدای خبر شه چې تر کومې به کړېږمه او جینۍ وې په دې خوا وشه بازار کې نو او بې له مانا نوې نشته که اعتبار کې زه یوازې به درته ونیسم حالین او زه یو ځای به درته وښیم حلالینو ستا زړګی به د غمونو شي خالي چې یو سیټ دلته نامه لري شاتوره نارکلی سره د هغه خنزیر کوره د سرمنو کارخانې د چلیږي نو ای په دې وجه خو په دې ځای کې یادېږي د جوړ کړي دي په کور دننه کلبونه دې شیطان ورله ساتلي ښکلي جونه کلب د ټولو نویو جنکو دی چې راوستي چا په زور او په دوکو دی نو او دغه چل دی که پوهېږي پردیسي نو او ای شاکر اوس به نو راوستو شوار برک لبتا او ختم زما جانا وینم سوچ پکې ناسته و رومانا د رومانې چې په ما باندې نظر شو شوا خوشحاله په دې جوړ لکه اختر شو ما ویل چوس بتا کم برابر
ورپسې مې یو دم ویستلو خنجر دی ویلو ما پس حلالوینو ما ویلو تلا نور مې شرموي دی ویل چې اول وا مې وره ګفتار کوم سات چې کور ته بوتلم ورندار نور مې تلی نه و کریله اوس سختنو ورځ شوه تېر آخر وخت شو ماسخوتن شوما دم و دلته راله نوبت خانو د تره زوی مې د روندارو دا شیطان روندار زر مې د کوټې د بهر لاړه پاتې شولو په کوټه کې مونږ دواړه او نوبت ویل چې رور دې وکړله غلطي نو او چې زما سره ستا ونه کړه دوستي نو دشمندار سړي له ورکړلې رومانه ورپسې ګرځي شپه ورځې دشمنانو او دې سات کې مې ورندار جوړ غوبل کو مخې سور بیا په وهلو ځان له خپل کو او دا به ویل چې خواره خواره شي رومانو او دشمنانو ویشتلو مراد خان ما چې اورېدلې ستا د مرګ ملنډې په سر توره مې راوهلې منډې نوبت خان را پسې راوستو موټر د ویلو چې د ورسو مزر ما هم ستا د آخري سلګو دپاره یا په موټر کې کېناستم ورسره یاره پوهه نوم چې دا ټوله چل بلی ده روندار کړې زما خپلې دلالي ده تا پسې چغې وهلې مې د جوشه ای شوهره ورسره شومه بېهوشه چې په هوش کې یاره شومه کوم زمان او په بستر را سره پروت نوبت خان او هیبتي چغه مې وته د خولې نه او نوبتي وې قلاره دلته کېنه دا هوټل د کور دی نه دی شا خبرو او نه دی رور دلته راتلی شي نه شوهرو او سوچ پې وکړه زندګي دې نوره لاړه ته به کېدې اوس زما مینې ته غاړه ما ویلو چې د ښځې یو خاوند وي بل به ونه کړم خطره کمې د ژوند وي که ته ما کړې په دې حکم پاره پاره ستا به ښځه جوړه نه شم غداره د چې اورېدو زما دغه بیان سمدستي را سره شو مشتو ګریوان ویلې ما کله دې ځان ته پرېښودلو ورسره شوم اخته په پرزولو دغه وخت کې دلته راله دوه کسانو او دغه دواړه وو د ده نه حرامیان بې تپوسه په نوبت کړلې را باندې څو ګزاره یې لګاو کلاندې باندې په یو منډه د کمرې نه بهر لاړو شکریه مې بیا ادا کړه د دې دواړو او دواړو کتل یو بل ته په خندا شونو ای زه شوم پویا چې په سترګو کې ګویا شو بیا دې دواړو لګولو سګرټونه چې نشه شو بیا له ما چاپېره شونه ورته مې کړلو ډېر زاري مینت صبر نشو شیطانان د خپل عادت او چې سبا شو غوږ مې ونیسه دې شور ته د پینډۍ نه یې زه راوستم لاهور ته دلته یې خرڅه په دې سیټ کړمه قربان دغه سیټ د شیطانانو د شیطان او بیا دې سیټ کړمه په دې ځای کې بندي او خپله یاره دا مې لیکو په تندي او اوس مې وجنما بخلی درته خونه او داسې جنده یما خوښه په بېلتونه ما چې اورېدو د دې ښځې داستان را په غاړه مې کړه ځان ته هغه آن تسلي مې دې ته ورکړه بې ګنایې او زه منمه غیرتي ښځه زما اوس به وګورې زما ګلي غیرت،  نوبتي باندې به جوړ کړمه قیامت.
او زه چې لاړ شو درنګ سات لا سبا کېږي بیا د دې ځای نه وتل راته ګرانېږي دې ویلو دلته نورې کې دي او د دوی ټولو زما غوندې مجبورې دي دوی به هم بوزو د ځان سره دلداره دغه کار به مونږ کوو د خدای دپاره هغه دم شو که کمرو کې وردنونه زنا کار به یو خوا بل خوا تښتېدونه تر هغه و چې بخکته کوزېدلو خبر بنډه به زمانه تښتېدلو جینکې ورسره هم وي بې حجابه کمی نه و درته وایم د ګلابه بیا مې ټول راوستلې وې کمرې ته ای خاندا د غوږ مې ونیسه قیسې ته یو جینۍ نه مې بیا وکړله پوښتنه دې ویلو بیان واوره شیرین تانه زه یو لور د مور او پلار یم تنهانو دې ویلو زه نامه لرم زیبانو پلار زما و په ټول کلي کې مالدار هر یو څیز به د دنیا راته بېسیار څه وخت پسې کېنولم په اسکول زه برور غوړېدم لکه د پولو ای د لسم نه پس کالج ته شوم روانه سبا وایم کالج لري و زما جانا او په دې وجه راله پلار واغس موټر او هم یې ونیولو مال ډریور د کالج ته به سهر وختي بوتللمه د چوټۍ نه پس واپس مې راوستلمه او بس کې ورځې په دې شانې تېرېدلې د ډریور سره مې سترګې جنګېدلې لنډه دا د خپل ډریور باندې شیدا شومه او د مجنون ښځې په مینا کې لیلا شومه شپه ورځ به مې کول فکر سوچونه رانه پاتې شو په وړاندې سبقونه په دې وجه پیل شومه دولسم کې کامیابي وا زما تلې د یار غم کې دا خو پرېږده دلته ومې شوه کوژدنه نور غمونه مې سیوا شلو پتانه لیکن زه په دې کوژدنه نارضه ومه شپه ورځې به اخته سر په سوده ومه څه موده پس زما جوړ شلو وادونو زماړه د ډریور کله څه پرېږدونو ډریور کلو خبر په دغه رازو ای دلبره چې واده شو زما سازو که دې خوښوي چې لاړ شو چېرته دواړه هله پاتې به مونږ شو غاړه په غاړه ده ویل چې دا خبره مې خوښېږي ګنې مینه مو نیمګړه پاتې کېږي ما ویلو تیاري وکړه سبا ته وخت ورکول نه دي په کار دغې وینا ته صبحو دمو دواړه ووتو د کلینو پېښور ټېشن ته لاړو دواړه ښکلینو نو بیا د هلته نه مونږ لاړلو لاهور ته ځان د خپل لاسه ومې غورځو ورته هلته واغسته هوټل کې مو کمرانو را سره و دی څوک نو را سرانو یوه ورځ یې ډریور وي زیبانو او د پیسو نه جیب خالي شلو زمانو ما ویلو پروا ونه کړي دلبره زه د کور نه یم راغلی برابره هغه دم مې د تا ورکو خپل کالینو په ډریور باندې زما شوه خوشحالینو هم مې ورکړلې 12,000 روپۍ نو ده ویلو اوس به ځو تر کراچۍ نو کراچۍ کې زما اوس ډېر خپلوانو غاړه هلته به اوسېږو په امان ما ویل چې ستا په خوښه مې رضا ده بس د نن نه زندګي مې ټوله ستا ده دا هوټل نه بیا روان شولو ټېشن ته ای ګلابه غوږ مې ونیسه ګفتن ته او ده ویل چې زه راخلم ټکټونه رانه کېږده بیا به هله دواړه ځونه او دا یې وي بیا ډریور شلو روان روان یک تنها یې پرېښودمه په میدان ما ویل چې اوس به راوړي ټکټونه ځکه ما ورته کول انتظارونه آخر صبر د زړګي مې شو تمام ګیر چاپېره ځان شو د ماښام ورپسې مې بیا شروع کړله کتونه یو بوډاو ماته وکړله پوښتنه بوډا وې ته چې ګورې کوم انسان
هغه تلې په ټیکسي کې هغه ان ما هم تاسو ته د لرې نه کتل کوم ساعت چې دی له تا نه شو رابیاله دا بیان چې زما ولګېد په غوږو هغه دم شو مشورو په چغو ځواږو ما ویل چې دا څه وشو پاکه خدایا د قسمت د لاسه ګیره شوم بې ځایه دې بوډا راله بیا راکړه تسلینو بیا د کور ته زه بوتلم حلالینو مور او پلار ته زما وکړو ټلیفون هغوی دواړه یې خبر کو په مضمون زما پلار جواب کې ووی د انسان ته اجازت ته نکاح وتړه پې ځان ته یا یې مړه کا در بخولی مې دی خون داسې لونه مې په کار نه دی ژوندونه او بوډا راغی ما ته یې وویل هغه شان پلار دې داسې راته وکړل فرمان که دې خوښاوي زما جوړه شه ښځه د دې کور شو درته وایم بل خوا موزه ما ویل چې زه په دې کوم سوچونه سبا تا ته به زه ووایم حالونه چې ماښام شو زه په کټ کې پرېوتمه زندګۍ کې د راتلونکي کړي دومه شیطان لکې راته ووایي شه ازاده زندګي په دې بوډا نه کړي برباده هسې وي به وي اخته په ګډو واډو د بوډا د لتا نه د د کباډو ځان له وګوره د ځان په شان خاوند ملګرتیا چې در سره وکړي په ژوند او زه په دغه وسوسو راپاڅېدلمه بوډا پرېږده زه بهر راوتلمه او ودرېدمه د سړک په کناره موټر راغی ور مې کړله اشاره په موټر کې مې واناسته دا ملګري نو دا واده وه چېرته شپی وه شوګیر کړې او زه هم دې سره موټر کې کېناستمه او هغه دمو چې دلته راوستمه د دې ګل به درته څه کړم تعریفونه او تا په خپله ولیدلو منظرونه دا کیسه وه چې مې تا ته کړه تمامه لا تر اوسه خبر نه یم د انجامه شاکره د دې ختم شو بیان
او چا سره زمونږه نه وه دشمني لاړ
لاړه شه درکړې مې رخصت دی هغه د موکو ته راغلم بایینو امیر جان را پسې رالو سبایینو ما ته یې ویل خور دې نو شي پاسېدلی او ته نیله مې ترېنه کور ته یې راغلی ما د تلو ورته دوبارو کو انکار څه وخت پس را پسې دی راغی دوباره مور او پلار ته زما وکړلو زارینو تاج بیګمه دا پرتا په بیمارینو کور کې نشته دی هېڅوک د خدمات او د نیلمې تپوسونه کړي هر ساعت مور او پلار دې دواړه شروع په غوسې غوسې ما ته یې ویلو خامخا واته ورځې خپل چې ونه کړي د خپلو خدمتونه او پردي نه لرې په چا باندې کارونه او غرض دا دی ورسره شومه روانه مور او پلار مې خبر نه دي د شیطانه ماشوم ورور مې ځان سره کړل دلبره وخت ماښام چې د کلي شوم بهره او مګر وډره بهر شو دوه کسان دواړه تاو شولو زمانه په یو آن امیر جان ورته ویلو څه ته ګورې او جینۍ نیسې دستانو زما وورې ما چې واورېد د امیر دغه فرمان ما کړې منډې را پسې شو حرامیان او په پټو کې ترېنه ما منډې وهلې دا مېره چغې چا مې اورېدلې مهر راغې زه اوبو ته پرېوتمه میاشته په واده سړی نه رپېدمه نور د تلو نه زما ختم شو مجال ظالمانو له زه ورلم په جال جال ورته ومې کړلو ډېر ډېر فریادونه امیر جان کله منلو مې سوالونه ماشوم ورور را پسې هم راورسېدلو امیر جان له دې پکو کې غړېدلو ورته یې ویلو لالا پرېږده زما خور موږ چې لاړ شو واپس تر خپلې مور دا دکان پتا یاد ساتئ یا قربان امیر جان ته مې ور کړل مینتونه او دې معصوم باندې وهل ټوپونه لیکن بیا هم زما ورور نه صبرېدلو او لکه ماشه ورپورې به ونښتلو بیا امیر ورله لاس کېښول په مرینو ساه یې ورکړه ما لیدلې سلګې چې یو ډنګه ظالمانو کړو ګزاره لا تر اوسه تر بیا نیمه خبردار زه په زوره سوزکي کې واچولمه د شابېر په شاړو شاړو یې راوړلمه شپه مو راله تخبه یې غر ډېرې کې او غرض دا دی شپه شوه تېره شوګیرې کې او چې سهار شو مونږ لاړو ملکڼ ته اوس په وړاندې باندې وګوره غویمن ته او خپله وروره ملکڼ کې اوسېدلو نو د امیر دغې دوستانو به ساتلو یوه شپه مونږ ودو په بستر ناګهانه په یو درز لورې شوره وینم څه چې د امیر دواړه یاران دروازه کې غرق ولاړو شیطانان دواړه شولو په خندا امیر ته وایي تمه دې کړې زمونږ شو را تبایي د ښکار کولو کې شریک خوراک کې نه یو وایه خانه مونږ ستا دوستان پسه یو او ته یوازې مونږ دواړه قسم
چې سلګۍ ور وهلې زموږ وړاندې امیر مړ شو ورپسې واوره اوس حال او دغه دواړو بیا روانه کړم فلحال هغه دم یې سوات ته زوخي جبلما شیطانانو دی په ځای به ګرځولما او دغه دواړو کې یو سپینو او بل تورو ظالمانو نه لرله خپله خورو او برسوات کې علي خان کلی یادېږي دا قصه به دلته نوره هم خوږېږي او په دې کلي کې به مونږ اوسېدلو او مسافرو مونږ هېڅ چا نه پېژندلو او یوه ورځ مې دې سپین کې ویل ما ته ای نیلمې یو خبره کوم تا ته که دې خوښه وي دا تور به دواړه مړ کړو دا اصلې به د دې لارې نه ککړ کړو او بیا به عمر تېرو دواړه د خوند ای نیلمې او زه به ستا شم خاوند ما ویل چې بې له دې نه به مې غوره سستي ونه کړې په دې باندې دلبره مونږ توري ته د مرګو تړلو دام دام توری راغی د بهر نه شو ماښام اوس ستومانه دی په کټ کې پرېوتلو سستي کې ورپسې زه راپاڅېدلو په خبرو کې دي واچول لاسونه او په یو بل باندې وکړل ګزارونه ما هم کوله د دې سپین طرفدارینو څو ګزاره مې وکړلو په تورینو لیکن تورو په موږ دواړو زوروره دواړه لاندې کړو د ځانه ځناوره چاړې واغسته په زوره د سپین کینه څوک خبر نه دي اشنا د خپل مرګ نه په هغې چاړې و څو ګزاره سپین کې هم دلته کې مړ شو زما یاره ما چې ولیده هلک زه رپېدمه تورې وي داسې کله دې وژنمه او زه به تا په داسې مرګ باندې مړه کومه دا زړګی به اوس په تا باندې یخومه مرګ به غواړي مرګ به ستا نه نصیب کېږي او زندګي به دې اورونو کې تېرېږي یا قربان غرضدارې د دې ځای نه راوستلمه او په دې سیټ باندې تور مخي خرڅه کړلمه نور په وړاندې درته نه کوم ګفتار او ته د سیټ په کاروبار یې خبردار ما ویلو جینکو ته مه یریږې شوي ازادي اوس خندېږئ خوشحالېږئ اوس به تاسو رسوم خپل خپل کور ته حواله به کړم ستاسو پلار او مور ته او جینکو موږ له تا نه جدا کېږو باقي عمر به له تا سره اوسېږو ای شاکر بخ بیدار د مراد خان شو غیرتي دی پاک الله پې مهربان شو مراد ویل ورپسې وره کلام دا قیسې اوس راوباسم انجام او شپه شوه تېره شوې نارې د سباوونه او د شاتو باره راوخېجو بېلتونه او ما سره شو هغه دم مشتي ګیروان او ورپسې مې یو دم ویستو کرپان څو ګزاره مې لګو په سمدستینو او مردار پرېوتو په ځمکه لعنتینو پتا دی کې د بنګلې نه راوتلو او غرضدار کور ته مونږ راورسېدلو او پلار مې ویلو آفرین شه مراد خانه هم امید زما دا رنګ کېدو له تانه او د تهمت نه د بچ کړلو خاندان او اوس چې پاتې درنه نشي دشمنان او زه شمیمې پسې لاړم هغه دمه په خپل کار ووهلې پاک اکرام لنډه شوې وه په سترګو دا کنځاته او هم یې لور ماتې ځتلې وه بل خواته او هم خاوند د دې مړ شوی و دلداره دا پرېږدمه نوبتي پسې ځم یاره نوبتي و د هغه وخت کړی واده نو خوشحالي وه په ګودر کې ګرځېده ورسره و یو دوه درې تنه دوستان نه ټینګېږي داسې شعر ته ګیدړان نوبتي چې ولیدم په زړېدو شو
چې نیت د تښتېدو شو ما ویلو د خپل ځای نه مه خوځېږه بې غیرته اوس زما زور ته ټینګېږه او دې ملګرو یې چې واورې دا بیان هغوی لاړو ماته پرېښودا انسان او نوبتي راته شروع کړل مینتونه مړ مې نه کړي وبسم ارمانونه او ړومبې شپه مې د واده دا مراد خانه دا سوالونه مې منظور کړه قدردانه ما ویل چې زړه زما کله یخېږي ستا ظلمونه چې مې مخکې کېږي او زه به تا سره کوم هغه کار په دنیا باندې چې پاتې شي یادګار په ګودر کې بند په بند مې وتړلو په وهلو کې مې بیا بېهوشه کړلو بیا جامې مې د سره کړلې بدلې او د واده جامې د ده مې واغوستلې مخ مې پټ کړو ورکره لاړم جانه ماسخوتنو پېژندې نه شوم ځوانه بجلي نه وه د لالټین ته رڼا وه په دې ځای کې خوشحالي ټوله زما وه راله راغلو د نوبت هغه یاران تښتېدلي چې وما راته پوسان دوی ګمان په ما کولو د نوبت دا تیاره وه ځکه دوی شلو غلط ما ته یې ویل مردان خان دې څنګه حال کړو ما ویلو په ګودر کې مې سنبال کړو او په ګودر کې مې تړلی بند په بند او سر به وخوري چې پوره وي د ژوند دوی چې اورېدو زما دغه فرمان های افسوس چې مونږ نو په میدان تا کتلې به زمونږ د مټو تورو همبل کړې به په دو د سیورو ما ویلو زه مو پېژنم دریانو او وړه مې تور شلو د دې وخت یارانو براحته کې کړنګېږي شر ببر وي او مخ راشي بیا د کدي نه بدتر وي او ملا راغی دا ساعت نکاح دپاره او قصه اوس به خوند پیدا کړي زما یاره او ملا وتړو نکاح شوه خوشحالي او د نوبت په ځای زما وشوه خالي او شومه دم شوه د دلهن کمرې ته لاړمه او یریدمه یو شېبه هلته ولاړمه او را په یاد چې د نوبت شل ظلمونه او پس د هغې مې بیا وکړل سوکلونه او ناوې ناسته وه پالنګ کې په زینت او سپین بشر بې ځلېدلو خوبصورت او یو شېبه ورسره زه مشغولېدلمه او په دیدن باندې کله مړېدلمه او بیا په مینه مې ورکړله مټایي او ګډه کړي مې ودې کې دوایي او دې چې وخوړه ختم شوله بېهوشه او سمدستي مې را په شا کړله خاموشه او شپه په شپه مینه مې راوسته خپل ګر ته او نوبتي پسې ورځمه بیا ګودر ته او یو سړي و سبا ون ګودر ته تللی دې سړي و نوبت یې هلته لیدلی سړی راغی کلی ټولې خبردار کو او دې سړي خلک حیران په دې ګفتار کو او خلک حیران شو نوبتي پسې ورسامه او نوبت یې کټ کې راوړ هغه دامه او مور او پلار یې دواړه شلو حق حیران او دوی چې اورېد د نوبت د خولې بیان او بس د هغې بیا په ما وشو رپوټو او هم دغه د 420 شوه په ما نوټو او برسوات کې یو ماما مې اوسېدلو او واړه کور مې ځان سره هلته کې بوتللو او یو ورځ مې تماچا صفا کوله پوه نه شوم تماچا وچلېدله او ګوله یې وخوړه رومانې په ځیګر او دا په ځمکه پرېوتله سپین بشر او ساه یې ورکړه د دنیا نه شاروخرت هغه کېږي چې سلفي د قدرت نه صاحبه د رومانې په بېلتونه بس د هغې نه خوښ نه یم چې ژوندونه او د رومان دغه مه پرېوتم په کټ کې یک تنها یم خوشحاله زه په ګوټ کې او علاجونو باندې نشو کار
اجازت